اسد پزلر وشتم مصرف پوزونه مات کړل. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له ملي تلویزیون سره په مناظره کې وویل کله چې د زمري په 40مه اشغال پای ته ورسید او افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري فتح شو د مسؤلیت احساس زیات شو. د ښاغلي مجاهد په وینا د اسلامي امارت نظام د ساتنې لپاره افغانان او د حکومت چارواکي باید خپل مسؤلیتونه درک کړي څو دغه نظام دوام پیدا کړي. هر یو خپل مسؤلیت وپیژني، همدا د اسلامي نظام استحکام دی. که ولس دا وپیژني چې د حکومت حقوق پر ما باندې څه دي او زه باید څومره اطاعت وکم، څومره احترام یې وکم، دا وپیژني او مراعات یې کړي، همدا د نظام استحکام دی. او که حکومتي چارواکي، پولیس، اردو، مشران کشران ټول دا وپیژني چې دا زما ولس دی، پر ما باندې کوم حقوق لري شرعاً، اصولاً، عرفاً، او کوم خدمات باید زه ورته وړاندې کړم، څومره احترام یې باید وکم، که دا وپیژني او دا ډېر په اسانه باندې پیژندلی شي او بیا یې مراعات کړي، دا دواړه انشاءالله چې دا نظام به بیا زه ضمانت درکوم چې دا به په سوونو نه په زرګونو کلونو انشاءالله دوام کوي. ښاغلي مجاهد د خپلو خبرو په بله برخه کې وویل افغانستان اوس یو منظم پوځ لري، هغه پوځ چې په ټول توان سره د خلکو له مال او عزت او همدارنګه د افغانستان له پولو څخه دفاع کوي. د نوموړي په وینا په وروستیو 3 کلونو کې زرګونو تنو پوځي روزنه لیدلې او ټول هغه وسایل او پوځي تجهیزات چې مخکې ویجاړ شوي وو بیرته ترمیم شوي دي. د روزنې په برخه کې مو هم هر اړخیزه هڅه کړې ده. په زرګونو کسان هر کال، یعنې دا تیر کال دقیق تعداد یې ماته نه دی معلوم، کیدای شي زموږ سره وي چې په زرګونو ځوانان په مختلفو برخو کې موږ روزلي دي او ځای پر ځای کړي مو دي، منظم کړي مو دي. همداسې وسایط، اسلحې، تیارې، دا هر څه چې وزارت دفاع لري په ترمیم کې مو کار کړی دی، کوشش مو کړی دی. یعنی هر هغه څه چې زموږ مسؤلیت په غاړه کې دی په ټولو برخو کې مو کوشش کړی دی او دې ته متوجه یو او دا خپل یو مسؤلیت بولو. ملي دفاع وزیر زیاته کړه چې افغانانو تل په پیاوړي ایمان او خپل یووالي سره دښمن ته ماتې ورکړې ده. ښاغلي مجاهد له ملي تلویزیون سره په دې مناظره کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. افغانانو همیشه چې مقابله ګټلې ده د وسایلو، وسایطو، ټانګانو، مرمیو، توپونو په دې په توسط یې نه ده ګټلې، بلکې په خپل ایماني غیرت او پر خپل ځان په اعتماد او د الله جل جلاله په نصرت یې هر چاته ماته ورکړې ده. دغه مناظره چې د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ترسره شوې وه پکې ملي دفاع وزیر د قومي مشرانو، چارو کارپوهانو او د کابل پوهنتون محصلانو پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه وړاندې کړل.